د کرېکټ افغان ستورو لخوا په هیواد او په ځانګړې توګه بغلان کې د سېلاب ځپلیو لاسنیوی. په هیواد کې وروستیو درنو ورښتونو او سیلابونو یو ځل بیا د افغان لوبغاړو پام ځان ته راواړوه. په ځانګړې توګه په بغلان ولایت کې د سیلابونو او درنو تلفاتو له امله د کرېکټ یو شمېر افغان ستورو له زیانمنو هیوادوالو سره خواخوږي ښودلې او پر شتمنو او سوداګرو یې غږ کړی چې د قربانیانو د کورنیو لاسنیوی وکړي. د محمد نبي خیریه بنسټ هم د سېلاب ځپلو لپاره په آنلاین بڼه د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړ. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د محمد نبي خیریه بنسټ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وروستیو سېلاب ځپلو سره په آنلاین بڼه بیړنۍ مرستې راټولوي او غواړي خپلو هیوادوالو ته په دې سخت وخت کې د مرستې لاس ورکړي. له ځپل شویو او زیانمنو کورنیو سره زموږ او ستاسې لږه مرسته ډېر تاثیر لرلی شي. محمد نبي د مرستو راټولولو لپاره د ادرس لینک هم خپور کړی او په ټولو مخاطبینو یې غږ کړی چې له هیوادوالو سره مرسته وکړي. بل لور د هیواد او هیوادوالو همیشني خواخوږي او مرستندوی ستوري راشد خان هم په خپلو پاڼو له سېلاب ځپلو هیوادوالو سره خواخوږي او له خپل لوري 15 لکه افغانۍ مرسته هم اعلان کړې ده. ښاغلي خان هم په خواله رسنیو د خپل مرستې اعلان په دې ډول کړی: زه د بغلان د سېلاب ځپلي وطندارانو سره 15 لکه افغانۍ مرسته اعلانوم. دا مرسته به زما د خیریه بنسټ له لوري په اړمنو باندې ویشل کیږي. موږ به هره ورځ 1000 سېلاب ځپلیو ته پاخه شوي خواړه او غذا برابروو او دا به د 15 ورځو لپاره وي. نوموړي د خپل مرستې ترڅنګ همداراز له نورو هم غوښتي چې هیوادوالو سره د مرستې لپاره لاس په کار شي او د دا ډول بد وضعیت د بیا نه راتګ هیله یې کړې ده. په ورته مهال بل افغان ستوري فضل حق فاروقي هم سېلاب ځپلیو هیوادوالو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي.